دوستانو که چیرې له تاسو چې تاسو د جیمیل اکاونټ پاسورډ هیر وي اوس تاسو خپل جیمیل اکاونټ نسئ خلاصولی نو تاسو هیڅ مه پریشانه کیږئ. په دغه ویډیو کې زه تاسو ته طریقه درښیم چې تاسو څنګه کولی شئ د خپل هیر سوي جیمیل اکاونټ پاسورډ معلوم کړئ او هغه جیمیل اکاونټ ته نوی پاسورډ ور ولګوئ. نو ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغه طریقې څخه فایده واخلي. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستان دې لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ. هغه که هر براوزر وي کله تاسو په خپل موبایل کې براوزر خلاص کړئ سرچ ته به راسئ او په سرچ کې به تاسو ولیکئ gmail.com. د براوزر په سرچ بار کې به تاسو gmail.com ولیکئ. کله چې تاسو د براوزر په سرچ بار کې gmail.com ولیکئ سمپل په گو بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په گو بټن باندې کلیک وکړئ تاسو ته د جیمیل افیشل ویب سایټ خلاصې د کونج کې ساين ان بټن د ساين ان بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ساين ان بټن باندې کلیک وکړئ دلته به اوس تاسو هغه جیمیل اکاونټ ورکړئ د کوم جیمیل اکاونټ پاسورډ چې تاسو شیر ده دغه پاسورډ معلوموي او پاسورډ ور بدلوي. نو مثال ما چې دغه جیمیل اکاونټ پاسورډ یې ده نو کله تاسو خپل جیمیل اکاونټ کې ورکړئ لاندې نیکسټ بټن ده سمپل په دغه نیکسټ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ دلته اوس ګوره لمږ چې پاسورډ غواړي اوس خو موږ ته پاسورډ نه ده معلوم نو لاندې ګوره بیا فارګاټ پاسورډ اپشن ده سمپل په دغه فارګاټ پاسورډ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په فارګاټ پاسورډ اپشن باندې کلیک وکړئ ګور دوستانو که چیرته تاسو دغه جیمیل په بل موبایل کې خلاص کړی وي نو هغه موبایل ته دغه رقم نوټیفیکیشن زی نو یعنی وایي څوک تاسو جیمیل ریکور کوي آیا دغه تاسو یاست کنه یاست کوم یس اټس می کوي الته ډایرکټ د نیو پاسورډ اپشن ورکوي کوم نو ډونټ الاو کوي نو الته بیا دغه اکاونټ نسي ریکور کولای. نو اوس مثال موږ سره دغه جیمیل سره په بل موبایل کې خلاص نه ده یعنی موږ دغه جیمیل پاسورډ ور ریسیټ کوو نوې پاسورډ ور لګو نو ګوره بیا لاندې موږ سره یو اپشن دی آی ډونټ هاف مای فون په نامه په دغه آی ډونټ هاف مای فون باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په آی ډونټ هاف مای فون باندې کلیک وکړئ اوس که چیرته تاسو خپل جیمیل په نمبر باندې جوړ کړی نو هغه نمبر ته وریفیکیشن کوډ دی هغه وریفیکیشن کوډ بدلته کوي که چیرته تاسو په بل جیمیل باندې جوړ کړی ولو نو هغه جیمیل ته وریفیکیشن کوډ دی هغه وریفیکیشن کوډ به تاسو کوي. نو زه راځم دلته کوم وریفیکیشن کوډ چې ما ته راغلی د هغه وریفیکیشن کوډ کې ومه. نو ګور دوستان تاسو کتلی چې ما وریفیکیشن کوډ کې ووالئ که چیرته تاسو یو جیمیل په موبایل نمبر باندې جوړ کړی وي او اوس له تاسو سره هغه موبایل نمبر نه وي نو بیا تاسو هغه اکاونټ نسئ ریکور کولی له تاسو سره به لازمي هغه موبایل نمبر وي هغه موبایل نمبر ته دغه رقم کوډ زی هغه کوډ به تاسو کوئ لاندې نیکسټ بټن ده سمپل په دغه نیکسټ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ اوس که چیرته تاسو غواړئ ډایرکټ دغه خلاص کړئ په کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ او که چیرته تاسو غواړئ نوې پاسورډ ورکړئ په اپډیټ پاسورډ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. ګور دوستان تاسو کتلی شئ دلته موږ ته د کریټ پاسورډ اپشن راکړئ دلته اوس موږ خپل جیمیل ته پاسورډ ور بدلولی سو. نو دوستانو د دغه طریقې په ذریعه سره تاسو په ډیرې اسانۍ سره کولی شئ چې د خپل جیمیل پاسورډ معلوم کړئ یا خپل جیمیل ته نوی پاسورډ ور ولګوئ. هغه موبایل نمبر به له تاسو سره خامخا وي په کوم موبایل نمبر چې تاسو جیمیل جوړ کړی وي. کوم ویډیو خوښ شوی ویډیو در سره لایک کړئ له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.